ځای دې خالي دی او ستا خالي ځای د نورو تر شتونه ښایسته دی. محمود درویش د 78 کاله پخوانی کیسه ده د هغه کلي کیسه چې د زیتون له ونو ډک و، د هغه وطن کیسه چې لا هم لمبې پرې بلې دي، او د هغه کلي د یوه داسې ماشوم کیسه چې له همدې پیښې وروسته شاعر شو، داسې شاعر چې نړۍ وپېژاند او آن د دښمنانو ماشومانو یې شعرونه زمزمه کړل. دا شاعر محمود درویش و. د په 1941 میلادي کال د مارچ پر 14مه د پنجشنبې پر ورځ په البروح کلي کې پیدا شوی چې د فلسطین د عکا ښار په لمن کې پروت دی. درویش د خپل ماشومتوب کیسه داسې کوي: 6 کلن وم، د دوبي ماخوستنو، د کور پر بام ویده وم، ناڅاپه مې د مور وارخطا غږ واورېد چې موږ ته یې له کلي د وتو ویل. په نیمه شپه ټول کلی په منډه شو، پر سر مو سرې مرمۍ تېرېدلې او زموږ کلي ته اسرائیلي عسکر را رسېدلي وو. موږ لبنان ته کډه شو. 1 کال وروسته بیرته کلي ته راغلو. لارې، ونې او کاڼي هماغه پخواني وو، خو هغوی زموږ کورونه سوځولي وو، حتی د کلي نوم هم بدل شوی و. موږ په خپل وطن کې هیڅ چا په رسمیت نه پیژندلو او بیرته مهاجرت ته مجبور شو. هماغه د 6 کلنۍ د یوې شپې خوب چې پر یوه تریخ حقیقت او د ټول عمر پر مهاجرت بدل شو. د دې سبب شو چې درویش په خپله 28 کلن ژوند کې د وطن د مینې او د سیاست شعرونه ولیکل چې پر همدې خاطر ورته د فلسطین ملي شاعر ویل کیږي. دی وایي سیاست له شعره نه بیلیږي، مهمه دا ده چې سیاست څرنګه په شعر کې وکاروو. هغه 2 معشوقې لرلې، یو وطن او بل شعر، خو د ده شعر بیا 2 برخې لري، یو سیاست بل مینه. درویش په 19 کلنۍ کې بې وزرو مرغۍ لومړنۍ شعري ټولګه چاپ کړه. له لومړنیو شعرونو یو دا دی: د صفحې په لومړي سر کې ولیکه، له خلکو کرکه نه لرم، پر هیڅ چا لاس نه پورته کوم، مګر که وږی شوم د هغه چا غوښې خورم چې حمله یې را باندې کړې. ځان وساته، ځان وساته، زما له لوږې او زما له غوسې. د خپل ژوند لیک په اړه وایي: لومړی هغه څه چې زما په ژوند لیک کې لوستونکو ته مهم دي زما شعرونه دي. موږ یو متل لرو چې وایي هر شعر د یوه ژوند لیک زمزمه ده. که څه هم بله نظریه دا ده چې لوستونکی د شعر د درک او اړیکې لپاره د شاعر پر ژوند باندې پوهېدلو ته اړتیا نه لري. کله چې د یو شاعر یا لیکوال په اړه خبرې کوو، مهمه دا ده چې پر هنر یې ډېرې خبرې وشي. خو د محمود درویش ژوند په خپله یو غمجن هنري داستان دی. د محمود درویش 22 شعري ټولګې چاپ شوي دي چې پر بېلابېلو ژبو ژباړل شوي. هغه د نثر هم 2 کتابه لیکلي، عادي خفګان او بل حافظه د هیرولو لپاره یې، بیا د خاطرو کتابونه دي. د ټول ژوند په مهاجرت کې تیر کړ، خو څومره چې له وطنه لرې کېده هومره په شعرونو کې ورنږدې کېده. سلام دی وي پر هغه وطن باندې چې د امن لپاره جوړو، خو هیڅکله یې سوله ونه لیدله. د درویش شعرونو تل څو معناوې لرلې. بل د وطن لپاره یې دومره شعرونه وویل چې په خپله وایي: کله چې به مې په شعر کې مور یاده کړه، که به زما اصلي مطلب رښتیا هم مور وه، خلکو به فکر کاوه وطن یادوم. د څو ځله د اسرائیلي ځواکونو په سیاسي شعرونو او خبرو زندان ته لیږلی. لومړی په 1961، بیا 1965، 1966، 1968 او 1969 کې بندي شو. د زندان په یوه خاطره کې لیکي: کله چې بندي وم، مور مې له میوې او قهوې سره لیدلو ته راغله. هیڅ به مې له یاده ونه وځي چې د زندان ساتونکي پیاله ترې ماته کړه او قهوه پر ځمکه توی شوه. د مور اوښکې به مې هېرې نه شي.
وروسته مې د سګرټو پر کاغذ مور ته ولیکل د مور د لاس ډوډۍ مې خوښیږي، قهوه یې، لمس کول یې. فکر مې کاوه دا له موره د یوه کوچني بخښنه ده. هغه وخت نه پوهېدم چې دا کلمې به په داسې سندره بدلیږي چې د نړۍ میلیونونه همداسې کوچنیان به یې زمزمه کوي. یادیږي مې د مور د لاس ډوډۍ، د مور قهوه، د مور لمس. په ما کې ماشومتوب لوبیږي، په ما کې ماشومتوب لویږي. یوه ورځ تر بلې ورځې پر ژوند مین یم، ځکه که مړ شم د مور له اوښکو شرمېږم. درویش لومړی واده له یوې لیکوالې رعنا قباني او دویم له مصرۍ ژباړنې حیات هیني سره وکړ چې دواړه پر طلاق پای ته ورسېدل. خو د ده په شعرونو کې یو بل نوم و چې هېڅکله ورک نه شو، تمار بن عامر، چې محمود به په شعرونو کې ریټا بلله. کله چې په یوه تلویزیوني خپرونه کې فرانسوي خبریال لور ادلر ترې وپوښتل ریټا څوک ده چې دا نوم دې په شعرونو کې تل پاتې کړی دی؟ ده ځواب ورکړ په دې نوم هېڅوک نه پیژنم. ریټا یوازې یو هنري نوم دی چې حتی مشخصات یې لا د یوه انسان نه دي. خو پرله پسې پوښتنو مجبور کړ چې ووایي که تاسې آرامېږئ نو زه به درته ووایم چې رښتیا هم شته او کیسه یې زما د وجود په ژورو کې لیکل شوې. ریټا اسرائیلی وه خو پر ده ګرانه وه، مګر بیا هم ویرېده ورته لیکل به یې. زه د خپل قوم د عزت او اصلو د خپل ښار د دود او رواج سره مینه در سره لرم، خو ویرېږم که ستا لپاره همدا هر څه پرېږدم ته به مې هم پرېږدي او ما ته به له تاوانه پرته نور هېڅ نه وي پاتې. او درویش دومره لوی تاوان هېڅکله ونه مانه. د لبناني شاعر عباس بیزون ته داسې وایي د 1960 میلادي کال جنگ زموږ مینې ته د پای ټکی کېښود. دا جنگ مو ترمنځ ناڅاپه پیل شو، ورو ورو د دواړو ترمنځ حساسیت ډیر شو او بیا سره بیل شو. زه تر دې مخکې نه وم خبرې چې ریټا اسرائیلي عسکره ده. سخته ده چې ملګري مې په قدس او نابلس کې د وطن انجونو ته لاسونه ورتړي. دا نو نه یوازې دا چې په زړه درنواله راولي بلکې بیخي د زغملو نه ده. همدا و چې د درویش او ریټا ترمنځ اړیکه ختمه شوه. خدای وای هیلمن مرم په اور کې یا پر دار زوړن یا پر غاړه ښخ شوی خنجر. هغه وخت به وایم مینه لاړه او پای ته ورسېده، خو زموږ مینه هېڅکله نه مري. درویش یو ځای لیکي هغه کړکۍ وتړه چې ترې ځورېږي، که څه هم منظرې ډېره ښکلې وي. او د خپله هم دا د ښکلې منظرې کړکۍ د تل لپاره بنده کړه. له ریټا سره د خدای پامنۍ کیسه داسې کوي زموږ ترمنځ کومه حادثه پیښه نه شوه، نه مو له یو بل سره جنګ وکړ او نه مو پر یو بل چغې ووهلې. ډېر خاموش مو هر څه ختم کړل او د یوه بل ژونده داسې ووتو لکه هېڅ چې وونه. د محمود درویش شعرونه ځکه د هر لوستونکي لپاره په زړه پورې دي چې د غمجنو حالاتو له لیدو وروسته لیکل شوي او له ډېرو خوارۍ وروسته یې خپاره کړي. هغه د خپلو شعرونو په اړه وایي زه چې شعر لیکم نه پوهېږم څه مې لیکلي، خو کله چې چاپ ته لیږم بیا یې ګورم چې د خپرېدو دي که نه. شاید همدا خواري وي چې د کتاب تر چاپ وروسته ځان له شعره بیخي تش راته ښکاري. خو هغه له خپلو خپرو شویو شعرونو بیا هم راضي نه دی او ویل به یې کله چې پخوانۍ لیکنې یا شعرونه ګورم وایم کاشکې مې نه وی خپاره کړی یا مې کم خپاره کړی وی، خو شاید زما د شعر وده د همدې کارونو نتیجه وه. د درویش د شعرونو او ویناو څو بیلګې، نه هیڅ شی د بل شي غونده دی او نه هیڅوک د بل چا ځای نیولی شي. زړه دې د خلاص کتاب غوندې مه پرېږده. ځینې خلک حتی د یوه حرف لیاقت نه لري. ځینې خلک دې وځوروي خو بیا داسې چلند در سره کوي لکه تا چې ځورولې وي.
دردونه په مالګو رغوو او په خاطرو کې ژوند کوو. هیڅ څه نشته، هغه کلمه ده کله چې مو زړه ډک وي لکه هر څه شته. داسې مینه در سره لرم چې کاش چا دغسې مینه را سره لرلی. روح چې د ځان غوندې بل روح سره یو ځای شي نو رغیږي، آرامیږي، بشپړیږي. که د کاغذ ټوټه وای پرې کړې به مې وه، که شیشه وه ماته کړې به مې وه، او که دیوال وې نړولې به مې وې، مګر دا خو زړه دی. ځای دې خالی دی او ستا خالي ځای د نورو ترشتونه ښایسته دی. ټولې لارې تا ته تللي، حتی هغه لار چې ستا د هېرولو لپاره پرې تللی یم. له ناپوهۍ مې وطن درته وویل او هېر مې و چې وطن خو یرغمل کېږي هم. د پوهنتون سند لرم، څو کتابونه او سلګونه مقالې مې لیکلي، مګر بیا هم په لوستلو کې مشکل لرم. ته راته سهار په خیر ولیکې او زه مینه در سره لرم ولولم. په زړه کې مې یو ښار دی چې یوازینی اوسېدونکی یې ته یې. داسې خلک هم شته چې مینې ته د ژوند په سترګه ګوري، داسې خلک هم شته چې مینه دروغ ورته ښکاري. دواړه رښتینې دي. لومړی ډلې خپله جوړه پیدا کړي او دویمې بایللې. هغه بې رحمانه ځوابونه دې مه هېروه، در یادوئ چې زړه دې تنګ نشي. صبر وکړه، تر کله؟ تر ابده. غوښتل مې درته ووایم له تا پرته له هر چا ناهیلی شوی یم او له ټولو ویرېږم، مګر مخکې تر دې چې درته ووایم ناامیده دې کړم. خدایه روح کړي هغه زړونه چې له ځانه پرته یې هېڅوک پر ماتېدو نه دي خبر. څنګه کېږي ما ته څنګه وپوهوو چې باد بخښنه غوښتې؟ راته وایي تر ټولو سخت درد څه دی؟ ورته ومې ویل هغه دی چې کوم طرف ته دې د مین غږ تر غوږ شي هغې خوا ته مخ واړوي او هلته هېڅوک نه وي. سخت غم دا دی چې هلته نشي تللی چېرته چې دې روح ځي. له تا سره د مینې د اثبات لپاره 4 شاهدان لرم. حال دا چې د هرې قضیې د اثبات لپاره 2 شاهدان بس دي. د زړه ضربان، د بدن لړزه، د وجود ضعف او د ژبې بندېدل. ډېر کم ته تر هر څه زیات. کله کله مو په وجود کې وي هدیرې ته ضرورت وي د هغو شیانو لپاره چې په موږ کې دننه مري. سلام دې پر هغو چې د مینې پر معنا پوهیږي خو محبوب نه لري. چې د تلو نیت دې وکړ لاړه شه او بیا هېڅکله مه راځه. ته تلو ته وفاداره اوسه چې زه دې هم په هېرولو کې وفاداره پاتې شم. سبا واخله، پرون راکړه او یوازې مې پرېږده. له تا پرته نه څه شی ځي نه راځي. له خفګانه هېڅوک نه مري خو هر څوک سخت بې ارزښته کوي. وی پوښتل ځان دې څنګه جوړ کړ؟ ومې ویل زخم زخم. وایي د ښو خوبونو په هیله ښکلي خوبونه څه کوو کله چې په دردناکه بیدارۍ اخته یو. له مینې پرته له پیلېدلو شروع بل څه نه غواړم. مینه هغه ده چې د تللو 1000 دلیلونه ولري خو بیا هم پاتې شي. هر ځل چې درته ګورم ذهن ته مې یو اشنا جمله راشي. په دې وطن کې یو څه شته چې په ژوند کولو ارزي. خاموش وم نړون. جنگ پای ته ورسید. مشران له یو بل سره کېناستل. پاتې شو هغه مور چې سترګې د شهید زوی لارې ته دي. هغه انجلۍ چې خپل مین ته انتظار ده
او هغه زامن چې د خپل اتل پلار راتګ ته حیران ولاړ دي. نه پوهېږم وطن چا خرڅ کړ، خو دومره مې لیدل چې چا یې قیامت پرې کړ. او زما د ژوند کولو بهانه ته اول مینه در سره لرم، دوهم که زمونږ ترمنځ هر څه پیښ شول اول له یاده مه باسه. هر سهار در مینېږم او دا د سترګو معجزه ده. غریب نه دی هغه څوک چې ستا غېږه یې وطن دی. راځه خپل کارونه سره بدل کړو، ته انتظار شه او زه بیا نه راګرځم. که زما او د بل چا ترمنځ په انتخابولو کې حیران یې، ما مې انتخابوه. او ریټا سږنی ژمی ډېر دروند دی، ډېر سوړ او دردناک. مینه دا نه ده چې له ټول عالمه دې جلا کړم، مینه دا ده چې په ټولو خلکو کې دې یوازې پرېږدم او ډاډه یم چې زړه دې زما دی. همدا اوس چې تر څنګ مې یې، د هغه وخت په اندازه چې رانه لرې یې، در پسې خفه یم. چاته توجه نه کول د بېلېدو غوښتنه ده، خو پر دردناک او ډېره بده طریقه. د راتلونکي په اړه له هیڅ چا سره نه غواړم مینه ولرم. د ماضي په اړه ما رښتیا هم تر تا مخکې مینه نه پېژندله. کوم وخت چې باوري شي ژوره مینه ورسره لرو ځي. هغه یو چې د سختیو په وخت کې ورک باید تل دغسې ورک شي. او له ځانه پوښتم سترګې مې څه په درد خوري. که د دویم ځل نه وینم تر دې مخکې چې روان شي راته ووایه هېرېدل چېرته خرڅېږي؟ څنګه وکړم چې پیدا کړم ها زما پخوانۍ څېره ده چېرته؟ او څه وکړم چې بیرته خپل هماغه ځان ته ورشم؟ هېرېږي داسې لکه هېڅ چې نه وې، له یاده وځې لکه د یوې مرغۍ مرګ، لکه پرېښودل شوې کلیسا. هېرېږي لکه د یوه لاروي مینه، لکه په واوره کې ګل. هېرېږي که انسان یا هم یو لیکل شوی متن. شپه د خفګان تاریخ دی او ته زما شپه یې. قهوه دې وڅښه په خلاصه غېږه، خاموشي ومنه، انسانان جدي مه نیسه، ژوند پر سر مه باروه، په احساساتو کې مبالغه مه کوه او د نورو د خوشحالۍ لپاره ځان مه خفه کوه. تا بیلتون وژني، ما هغه شتون وژني چې سوړ، بې احساسه او د نه شتون غوندې وي. مینه قاتله ده او بې ګناه. یوه ورځ مو وویل تر مرګه نه سره بیلیږو، مرګ وځنډېد او موږ بیل شو.